سلامونه دوستانو، ګوټې ناخت، شپه مو په خیر. دوستانو راځئ چې په الماني ژبه باندې یو شپږ مهم لغتونه زده کړو. اول لغت د موږ سره sprechen sprechen یعنی خبرې کول. sprechen وایي خبرې کول. بل لغت د موږ سره lesen lesen یعنی لوستل. lesen یعنی لوستل. بل لغت د موږ سره schreiben schreiben یعنی لیکل. schreiben وایي لیکلو ته. بل لغت د موږ سره waschen وایي مینځلو ته. waschen. بل لغت د موږ سره schwimmen وایي لامبو وهلو ته. بل لغت د موږ سره schlafen وایي خوب ته. دوستانو ښایسته لغتونو او د ښایسته جملو لپاره کولی شئ د الماني ژبې روانې خبرې زما د یوټیوب او ټیک ټاک څخه زده